السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته یو ډېر زبردسته شی درښیم او هغه زبردسته شی چې ده هغه دغه ده چې کله موږ پښتانه ورونه موبایل استعمالوي او یو د انګریزي میسج څوک ته راولېږي، لا یو بل ایمیل راسي، لا بل یو اپلیکیشن کې یو څه نوټیفیکیشن راسي، نو ورې مثال کوم پښتانه چې دي هغه په انګریزي نه پیژي او دوی د یو سړي پورې ګرځي د چا چې انګریزي لیکل زده وي چې هغه سړی یو روښي چې دا څه لیکلي دي. صحیح ده؟ تاسو ته به راځي د کوم سیم چې تاسو استعمالوئ د سیم کمپنۍ میسجان به درته راځي. دغسې نور مثال وټساپ کې به څوک میسجان درکوي، ګروپانو دي ګروپانو به څوک میسج ته رالیږي، خو ډېر پښتانه وروڼه دي چې هغه په انګریزي نه پیژي او ما ته هم خلک میسجان راکوي چې دا څه لیکلي ده، مطلب څه شی ده. ایډسنس کومې پالیسي وي چې د هغه خلک نشي ولولولی، پښتانه خلک ولې به هغه په انګریزي وي. صحیح ده؟ نو نن به دغه ټول شیان درښیم چې تاسو دغه ټول انګریزي چې کومه ستاسو په موبایل کې ده هغه ټول تاسو په اردو له پښتو استعمال کوئ. صحیح ده؟ یعنې مثال چې چیرې لیکلي هاو آر یو هغه به تاسو ته پښتو لیکل کېږي څنګه یې، ویر آر یو چیرې یې. دا هر شی به مثال تاسو نن په یو اپلیکیشن کې درښیم چې تاسو چې په موبایل کې څومره انګریزي ده، څومره ویب سایټونه دي، څومره چینلې دي، څومره مثال ډسکرپشن کې څومره خط لیکلی وي، کوم مثال چیرې د انګریزي خط لیکلی وي هغه به نن تاسو ته ټولو ته درښیم چې هغه څرنګه موږ پښتو ته واړوو او پښتو یې ولولو. صحیح ده؟ نو که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی دی چینل سبسکرایب کړئ او که مې ویډیو خوښیږي ویډیو خامخا لایک کړئ. نو راځئ چې شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، نن به دغه درښیم چې څرنګه مثال موږ یو میسج وي، یو خط وي، یو د ارټیکل وي، هغه موږ له انګلیش یا له بلې ژبې پښتو ته واړو. صحیح ده؟ دې لپاره به موږ لاړ شو خپل پلی سټور ته او پلی سټور کې یو اپلیکیشن ده چې یو ډکشنري په نامه باندې ده. صحیح ده؟ دغه اسکر هغه. صحیح ده؟ یو ډکشنري په نامه باندې یو اپلیکیشن ده او اوپن به یې کړئ. داسې نه وي چې تاسو صرف اوپن کړئ او انسټال یې کړئ. دغه یو مثال یو ځای ده، هغه ځای کې باید موږ یو اپشن ده هغه باید موږ اون کړو. صحیح ده؟ نو اول به تاسو دغه مثال له انګلیشه چې اس که تاسو وینئ پښتو ته بیا واړوئ، که تاسو بل هره ژبې ته اړوئ واړوئ. صحیح ده؟ د هغه دلته د پروفایل ته ولاړ شو او دلته لیکلي دي وي سیټینګ. صحیح ده؟ سیټینګ ته به ولاړ شو او کاپي ټو ټرانسلیټ باندې به کلیک کوم. دا تاسو خلاص کړئ. دلته یو ده انسټنټ کاپي ټو ټرانسلیټ، دا به تاسو داسې بند وي. صحیح ده؟ خو تاسو به دغه اون کړئ. صحیح ده؟ نو داسې اون کړئ، د هغه بس تاسو درښیم چې دغه څه فایده ده. صحیح ده؟ دا سیټینګ به صرف وکړئ او د دغه ځای چې به ووځئ. دلته زه اوس ځم یو میسج تاسو درښکاروم چې څرنګه دغه بلې ژبې ته واړوم. صحیح ده؟ مثال دلته لیکلي هاو آر یو. صحیح ده؟ دغه باندې به صرف داسې موږ ونیسو او الې به په کاپي باندې کلیک کړو. صحیح ده؟ نو دا به پخپله هلته کاپي اسکر راغی، خپله مثال کاپي بل یو شی نه ده چې مثال بل ځای ته به ځو بیا به ورې پیسټ کوو، صرف بس به کاپي کوو. دلته لیکلي هاو آر یو، تاسو څنګه یاستئ. صحیح ده؟ د هغه باید ایسته کوئ او دلته اوس لیکلي دي ویر آر یو. صحیح اوس دا کاپي کوم، زه تاسو درکاره کوم چې دغه څرنګه ګورو. دغه باندې کاپي کو ویر آر یو، تاسو چیرته یاستئ. صحیح ده؟ نو دغه تاسو دلته ژبه هم بدلولی شئ چې هره ژبه مثال تاسو سلیکټ کړئ په هغه ژبه به. صحیح ده؟ د هغه بعد اوس موږ ځو مسنجر ته او دلته ګورو. صحیح ده؟ دلته څرنګه راوړي، مطلب هاو آر یو باندې به کلیک کړئ، دلته به کاپي کړئ. صحیح ده؟ هاو آر یو، تاسو څنګه یاستئ. د هغه بعد ویر آر یو، کاپي، تاسو چیرته یاست. صحیح ده؟ نو چیرې چې هر انګلیش لیکلی وي صرف په کاپي به تاسو کلیک کړئ، د هغه بعد په خپله مثال ژبې ته وړئ. صحیح ده؟ چې په انګلیش چیرې خط وي هغه به تاسو صرف کاپي کوئ، نو خپله به هغې ژبې ته واوړئ چې کومې ژبې ته یې تاسو اړوئ. صحیح ده؟ نو دا ډېر ښه اپلیکیشن ده. دغه لینک به په ډسکرپشن کې ورکړم، له هغه ځای تاسو ډاونلوډ کولی شئ او لا یې له خپل پلی سټوره چې ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده؟ که چیرې تاسو ګوګل کې یو ارټیکل وي، یو خبره وي، لا یو ډېر خط وي، صحیح ده، هغه هم به دغه رقم تاسو کاپي کړئ او خپله بس که ټوله مطلب څه ده هغه به راواړوي. نو ګرانو ملګرو، که مې ویډیو خوښه وي ویډیو لایک کړئ او که مې چینل سبسکرایب کړی نه چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.